د نن یک شنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د امارت اسلامي افغانستان محترم ویان مولوي ذبیح الله مجاهد وایي د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم په اساس د غزنی ولایت مخکنی مرستیال سید حنیف عباده د غور ولایت د امنیه قومندان په توګه او د پنشیر ولایت مخکنی د استخباراتو رئیس قاری ګل حیدر د غزنی ولایت د مرستیال په توګه وټاکل شول. کابل ښاروالي وایي په 15مه ناحیه کې غصب شوې زرغونه سیمه بیرته راوګرځول شوه. د امارت اسلامي افغانستان د بهرنی چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افراطیانو لخوا قرآن کریم ته د سپکاوي هڅه او د یوې نسخې سوځول په ډېرو کلکو ټکو وغندل. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر الحاج ملا نور الله نوري زابل ولایت ته د سفر پر مهال د شنکۍ په ولسوالۍ کې د ملي شخصیت میرویس نیکه د پلار خالم خان له تاریخي کلا څخه لیدنه وکړه. ټولګټ وزارت وایي په سالنګونو کې د واورې پاکولو عملیات روان دي او د مسافر وړونکو وسایطو تګ راتګ تر دا مهاله په عادي ډول دوام لري. په کندهار کې د پنبې د پروسس او غوړیو د تولید فابریکه پرانیستل شوه. د کابل والی شیخ محمد قاسم خالد او ورسره مرستیال والی ملا محمد یونس مخلص د کابل ولایت ټولو ولسوالانو سره د لا زیاتې همغږۍ او امنیت د لا ټینګښت په موخه غونډه ترسره کړه. مالیې وزارت په یو خبرپاڼه کې وایي د یاد وزارت په وړاندیز او پر ملت په ځانګړي ډول پر خصوصي سکتور باندې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د ځانګړي مهربانۍ او لورینې له مخې ټولې اضافي مالیاتي جریمې معاف شوي دي.